السلام علیکم محترم ډاکټر صاحب، هیله چې روغ جوړ وئ. ډاکټر بشیر احمد ظاهر یم. غواړم په دې ویډیو کې تاسو ته د جي پي کټر ماشین په اړه باندې بحث وکړم، یا ګوته پرچا پینټ کټر ماشین چې عموما د جیو پینټ یا ګوته پرچا پینټ د قطع کولو لپاره استفاده کیږي یا د دې نه کار اخیستل کیږي. دا یو عمومي کتابچه د ګایډلاین دی، کولی شئ رهنمایي دا ولولئ. مخکې د دې نه ویډیو لایک کړئ، چینل ته سبسکرایب کړئ او د بیل بټن ووهئ ترڅو نور ویډیوګان څخه په وخت خبر شئ. راځو خپل موضوع ته. جي پي کټر ماشین یا ګوته پرچا پینټ ماشین چې دا عموما په انډوډانټنګ تداوی کې د ابچوریشن جریان کې د اضافه جي پي د کټ کولو لپاره د استفاده کیږي. دغه یو نوکي دي یا ټیپس دي چې عموما همدغه ګرمیږي د ماشین په واسطه باندې او جي پي د قطع کېدو باعث کیږي. دا د سټینډ یا د چارجر برخه ده، دا ساکټ یا پلک دی چې دا برق کې ورکول کیږي او دې ماشین یا د سټینډ ته برق راځي یا برېښنا راځي او دا پې چالانیږي. یا هم دغه جي پي کټر ماشین پې چارج کېږي. دا خپل جي پي کټر ماشین دی. دا خړه بټن چې ده د فشار سره دا ماشین فعالېږي او ګرم دا نوکه ګرموي. دغه مختلفې نوکې دي په دې باکس کې چې ستاسو هر نوکه په کار په دغه برخه کې کولی شئ ورکئ یا ور داخله یې کړئ. چې کله داخله کړه په دغه شکل سره دغه بټن نه دې ته فشار ورکړئ. چې کله دې ته فشار ورکړئ ګور دا ګروپې لګېږي نور ګرمۍ شکل ورکوي. ګور دغه حالت سره دا دغه په ډېر زیات اندازې سره ګرمېږي او د جي پي د قطع کېدو باعث کېږي. یا د هغې د کله چې تاسو ګورئ دغسې ته د جي پي اضافه شو د انډوله تداوی نه دغسې ونیسئ بټن نه فشار کړئ، زور ورکړئ، همدلته جي پي باندې کېږدئ په داخل کانل روفیس برخه کې نو جي پي به هملته قطع شي یا هم غوڅ به شي. که چېرته مثلا یو نوکه ستاسو نه په کار نشو کولی شئ بله نوکه راولئ هغه په دې کې ورکړئ، هماغه هم استعمال کړئ. نو هر رقم نوکه چې تاسو په کار وکولی شئ هغه راولئ، استفاده ترې وکړئ او خپل تداوی ته ادامه ورکړئ. دغه د چارجر برخه ده، مخکې مې عرض وکړو یا سټینډ دی. په دې خالیګاه کې دا ماشین یا د جي پي کټر ماشین خپله دا په دې کې ایښودل کېږي په دې شکل سره او دغه کوم پلک چې دی یا دغه په ساکټ یا په برق کې ورکول کېږي تر څو دې ته برق راشي او دا ورباندې چارج شي یا هم پرې ډک شي تر څو د ډېر وخت لپاره تاسو ته کار وکړي یا هم تاسو ترې استفاده وکړئ. د نورو زیاتو ویډیوګانو لپاره بیا هم عرض کوم چینل ویډیو لایک کوئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل بټن ووهئ. تر بل ویډیو پورې خپل ځان ډېر خیال ساتئ. السلام علیکم ورحمت الله.